هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قابل صد احترام معزز مسلمانان ورونو، تاسو ته پته ده چې په سوشل میډیا باندې د سورزونه په ورمړو کې یو مسله شروع شوې ده او دغه مسله دینی رنگ او دی طرف ته روانه ده چې د دینه به په ورمړو کې الله دې نه کي د فرقاواریت یو جنگ جوړ شي او د مذهب او د عقیدې جنگ به جوړ شي. زه د ورمړو مشرانو ته، علماو ته، بیا خصوصا د ورمړ بالا هغه مشرانو ته وایم په ورمړ بالا کې هم سنجیده خلک شته، پوه خلک شته، پوه مشران شته چې ګوره زمونږ او ستاسو په دې علاقو کې اسیم د مخکې نه په ورمړو کې بدۍ دشمنۍ ډېرې دي، اختلافات د خلکو په خپل مابین کې ډېر دي. نو الله دې نه کي چې دا اوس کومه معامله کومه مسله شروع ده او د دې وجې نه خلک په نورو بدو دشمنو کې اخته شي. زما مطلب اب تاسو ته معلوم وي، زما په خبره به پوه شوي وي چې مفتی منیر شاکر صاحب بعضې مسائل وکړل، په هغې باندې بعضې علماو ایکشن واغستو د ورمړ بالا لکه احسان الله حسین صاحب، او هغوی اعلان جنگ او اعلان جهاد وکړو په میډیا باندې. ګورئ د ټولو نه اول اهمه خبره هغه دې ځای کې د امن خبره ده. ابراهیم علیه السلام چې کله د خانه کعبې مبارکې تعمیر وکړو نو ابراهیم علیه السلام دا دعا وغوښته رب اجعل هذا بلدا آمنا، ای الله دا خار، دا کلی، دا بلد دا د امن والا وګرځوه. د امن سوال ابراهیم علیه السلام مخکې کړی دا او د روزۍ سوال ورله رستو کړی دا، ورزق اهله من الثمرات دا د امن نه پس کړی دا. دې نه دا معلومیږي چې ګوره دا امن دا د دې روزۍ نه او د دې رزق نه ډېر زیات اهم ده. نو لہذا موږ دغه ټولو مشرانو ته وایو چې دې مذهبي جنگ ته لمنه مه وهئ. بعضې علما د بهر نه راځي او دې ځای کې علما په ملا باندې ټکوي او ټپوي، ورته وایي چې تکړه شه او موږ در سره یو. دې نه به په ورمړو کې یو لوی انتشار جوړ شي او یو لوی فساد به جوړ شي. عوام ورونو ته هم دغه وایو چې ای عوام ورونو، علما دي، علما په خپل مابین کې ښه پوهېږي. یو عالم که یو مسله وکړه او هغه په بل باندې ښه ونه لګېده او د هغه د مسلک او د عقیدې او د نظریې خلاف وه، د بل عالم ته، بل استاذ ته، بل مفتی ته، هغه ته دا حق حاصل ده دا د هغې علمي جواب وکړي، دا د علمي جواب وکړي. د ډېر وخت نه دا مسلې را روانې دي، علما د یو بل خلاف کلیپونه کوي، علمي جوابونه کوي. دغه شانتې که په چا د مفتی صاحب دا مسایل ښه نه لګېدل، علمي جواب یې دې وکړي، سوشل میډیا باندې ورته اجازت ته ودی کی. لیکن د داسې رنگ ورکول، د جهاد رنگ ورکول، د جنگ رنگ ورکول، فساد طرف ته خبره بوتلل، عزتمندو دا خبره دا به ډېره خراب شي او د دې نه به یو لوی فساد جوړ شي. ځکه دواړه جانب ته که یو طرف ته احسان الله حسین صاحب سره خلک ولاړ دي او مطلب خلک را پاسولی دي، خو بل طرف ته څوک چې سوشل میډیا استعمالوي هغوی ته دا خبره ډېره ښه معلومه ده، دا تې پټه نه ده چې بل طرف ته د مفتی صاحب هم په هر علاقې کې په هر ځای کې د هغه هم فالورز دي، د هغه هم مینوال دي، د هر چا خپل مینوال دي. نو ګوره دا خبره به ډېره تر لرې لرې پورې لاړه شي او دې ځای کې خصوصا زه د خپل کلي د ورمړ پایان، د ورمړ میانه او د ورمړ بالا دغه علماو تم او دغه عوامو ته، دغه مشرانو ته، د جرګې چې کم مشران دي، سپید پوشه خلک دي، دی ته دا وایو چې خدا را دې جنگ ته د څوک لمنه نه وهي، دا جنگ دې ته د څوک پوکي نه ورکوي، دې ورته کینې دا به دومره اور والي چې خبره به ډېره لرې لاړه شي. نو لہذا د ما ټولو مشرانو ته دا خواسته
چې دغه علما د کینوي او دای ته دی وی چې بس تاسو خپل علمی جواب وکئ د کمی خبرې چې تاسو پاغه باندې اعتراض لرئ کوم خبره تا ته د قران او د سنت خلاف کاری ته تکړه شته دیغه علمی جواب وکا باقی د دینه د جنگ نه جوړوي ځکه بیا به ډیر یو لوی فساد د دې خبرې نه جوړ شي نو زه ډیر یو خیرخوانه درخواست کوم د مشرانو ته زه دمکی نه ورکوم د ما مراد د کلیپ دمکی ورکول نه دي ځکه بس ارسو خلک پیژني او ټول خلک معلوم دی یو بلتا لہذا د موږ مقصد دا ده چې دا خبره خراب نشي فساد ته ونوځي او لوی جنگ به د دینه جوړ شي او داسې جنگ به جوړ شي چې ګوره بیا به دا د ختمېدو نوم نه اخلي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.